بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. محترم ورونو نن درس زموږ استاد د ریاض الصالحین باب الحث على الزيادة من الخير في أواخر العمر. باب دی په حسول او ترغیب ورکول او بلل دیتا چې سړی ښه کارونه وکړي په آخر د عمر کې. په کار خدای چې اول عمر کې د ځوانۍ نه سړی ښه کارونه وکړي، خو په دې باب کې هغه آیتونه او حدیثونه چې هغه یو سړی یو حد د عمر ته رسیږي، یو کس دا یو حد د عمر ته رسیږي، په هغه وخت کې باید نور ښه عمل نه وکړي، عمل زیات شي، ځکه چې د اسبابو په نسبت باندې دا مرګ ته نږدې دی د نورو خلکو نه. هغه مرګ خو ټول ته یو ناڅاپه راځي، څوک خبر نه دي، خو بیا هم د عمر د لحاظه سړی په دې پوهېږي چې هغه دغه ته نږدې دی، مرګ ته نږدې دی. نو په دې کې حدیث هم راغلی دی چې سړی په دې آخر د عمر کې هغه ښه کارونه وکړي. صحابه هم همداسې وو چې کله به عمر زیات شو نو ځان به دین ته وقف کو، د خلکو خدمت ته به وقف کو، منځونه او ذکرونه او دا به کول. یو آیات به والو او یو حدیث دی نه الله تعالی فرمایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وهم يصرخون فيها ربنا اخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. الله تعالی په دې آیات کې موږ تاسو ته د ظالمانو او کفارو او د دوزخیانو هغه حالت بیانوي چې دوی په دوزخ کې چغې وایي، یصرخونه چغې به وایي او کومک به غواړي د الله تعالی نه، او دا به ورته وایي چې یا الله موږ وباسه د دې دوزخ نه، موږ دغه کم شی چې په دې حالت کې او په دې عذاب کې د هر څه موږ د هر څه موږ په سر په سترګو ولیدل او موږ پوه شو، هغه وخت کې موږ شیطان نه پرېښودلو او نفس نه پرېښودلو او خلکو موږ یو طرف ته او بل طرف ته ګمراهانو موږ د لارې نه ایستلو. خدایا موږ ته اوس نجات راکړه، یا الله ته زموږ الله موږ ته نجات راکړه چې موږ دنیا ته بیرته ویسه چې نعمل صالحا، موږ به هلته هېڅ بل کار نه کوو غیر دی نه چې موږ نیک کارونه وکړو، ښه کارونه وکړو او تا راضي کړو خدایا، او دا عملونه چې موږ کړي دا بیا موږ نه کوو. نو الله تعالی به ورته فرمایي چې آیا ما تاسو ته عمر نه و درکړی، دومره عمر مې تاسو ته درکړی چې په هغې کې یو سړی فایده اخیستلی شي، د ښه او د بد فرق کولی شي، او په هغه دومره عمر مې تاسو ته درکړی چې تاسو کولی شو چې تاسو حق پیدا کړی وي او د هغې اتباع نصیب کړی وي. فطرتا تاسو ته ما ته تاسو په زړونو کې د ښو کارونو محبت اچولی او د بدو نفرتو، خو تاسو بیا هم هغه د نفس امارت سو خبره منله او تاسو په دغه عمر کې چې ما درکړی تاسو هغې کې فایده وانخیستله. او حال دا دی چې تاسو ته پیغمبر هم راغلی او تاسو ته ویرونکی هم راغلی او تاسو ته د مرګ ډیر اسباب هم راغلی، کله ته مرض راځي دا یو نذیر، یو انذار، یو خبرتیا ده انسان ته. کله چې سړی کې په سر کې په ګیره کې سپین ولګي دا یو انذار دی چې ګوره مرګ ته نږدې. کله امتحان او ابتلا امتحانونه در باندې راشي، دغه ټول دغه دی د هغه تا ته دغه دی د ویرونکی دی چې ګوره ته نږدې چېرته او ځي د دې دنیا نه ځي. نو الله تعالی وایي چې د ملایکو په واسطه باندې به ورته وایي چې فذوقوا فما للظالمین من نصیر. وسکئ دا عذاب، وسکئ د که زما وعده تاسو سره کړې وه چې دنیا د عمل ځای دی او آخرت چې دی دا د جزا ورکولو ځای دی، بیا تګ نشته دنیا ته. نو اوس وسکئ د عذاب وسکئ، او تاسو ظالمانو ته هیڅ کوم مددگار هم نشته، کوم کوونکی هم نشته. په دنیا کې د ظالمانو ډیر مددگار، ډیر خلک کومک کوي چې هغه په قدرت کې خلک کومک کوي، چرچا کې متخل وي، پیسې هم ورکوي، فوجونه هم ورکوي، خو الله تعالی وایي چې په آخرت کې بیا د دې هر شي نه دا بې برخه کېږي او هیڅوک به د دوی کومک ونه کړي، کومک کوونکی هیڅوک هم نشته. حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي، د ابو هريره رضی الله عنه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اعذر الله الى امرئ اخر اجله حتى بلغ 60 سنه، رواه البخاري. الله تعالی هیڅ یو عذر نه پرېږدي هغه کس ته
چې داغي هغه مرګ نیټه د هغه مرګ وخت چې هغه رسته کړي تر 18 کالو پورې ان 18 کال د عمر ورسیږي او دا پکې ښه کارونه کی او دا د الله تعالی طرف ته لاړ نشي او بندگان ته خیر ونه رسي د الله عبادتونه کی او د الله او د بندگانو حقوقونه پیژني. الله تعالی دلته په دې حدیث کې موږ تاسو ته بیانې د رسول الله سلام په ژبه چې دې ته هیڅ یو عذر نشته د الله په نس کې چې دا عذر الله تعالی هغه ته وړاندې کې او نو تعالی تعالی د دې عذر دغه پرې خېده دا مجال وته پرې خېده. رسول صلی الله علیه وسلم په هر وخت کې د استغفار ویلو د الله تعالی عبادت کولو شکر ایستلو. خو عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله چې دا آیت نازل شو چې اذا جاء نصر الله والفتح چې زیاتره مفسرین او ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې دا د رسول الله سلام ته یو خبرتیا و چې ستا نور مرګ رانږدې شوی دی او رسول الله سلام په دې پوه شوی. نو زموږ او ستاسې مور او د مسلمانانو مور عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کله دا آیات نازل شو نو رسول الله سلام به دا دعا ډیره ویله دغه ذکر به ډیر کو چې سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي متفق علیه. دا به ویل او حتی دا رځي دا به په رکوع کې ویل او کله په سجده کې ویل په نوافلو کې چې یا الله پاکی د تعالی را او حمد دی او ثنا تعالی را یا الله ماته مغفرت نصیب کی یا الله ماته مغفرت نصیب کی. نو چې رسول الله سلام ته چې داګه ته هغه د ګناهونو پاک دی هغه معصوم دی د ګناهونو هغه د الله تعالی نه دا دعا غوښتي ده او د مغفرت دعا غوښتي ده. موږ تاسو ته کاری چې هغه د الله نه مغفرت وغواړو چې زموږ او تاسو اخره خاتمه الله تعالی په دین او په اسلام ویسي. یو حدیث بلاخلو رسول الله سلام په دې حدیث کې فرمایي چې یبعث كل عبد على ما مات عليه. هر انسان بپاسیږي په هغه حالت باندې په هغه څه باندې چې دا په مړ شوی وي. که په کوم حالت باندې دا مړ شوی وي نو په هغه حالت کې راځي چې لکه په بل حدیث کې راځي چې په حج کې څوک مرشي هغه احرام کې بغیر راځي او ذکر وکي او منډه به وي. یو سړی په بل حدیث کې راځي چې په ورځ د قیامت کې به څوک چې چا نه حق وجلې هغه مقتول به راځي چې هغه سویني به ترواني او سر به پلاس کې نیولې او الله تعالی ته به وړاندې کې چې الله زه دې پلاني بنده وجلې ما زما د ویني پښتنه او قضې په کومه ګناه باندې وجلې. نو دلته انسان په هغه شمانی چې مړ شو په ماغه بر پاسيږي نو که یو سړی د هر شي سره شوق لري په ماغه باندې ملکی. نو خدای تعالی دې زموږ ستر اخره خاتمه په دین او په اسلام باندې وي. الله تعالی دې موږ تاسو ته سم لار وخی. الله تعالی دې موږ تاسو ته د نیک عمل توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.